سلامونه دوستانو. په خارجي هیوادونو کې د ژوند کولو لپاره باید کم هیواد انتخاب کړئ. ولې زه همیش په دې ټینګار کوم چې ژوند لپاره کاناډا یو بهترین اپشن ده. او بل دا چې په دغه ویډیو کې بعضې د هالووین د پارټیګانو بعضې ویډیوګانې ما هم اخیستې دي، بعضې کلیپونه مې اخیستې دي، ځکه چې په دغه میاشت کې هالووین هم روان ده، نو هغې باندې هم بحث کوو. او دا چې زه دا مهال چیرته یم او دغه منظرې چې تاسې ګورئ او دا خلک چې دومره یو داسې یو ټیربل ځای کې دوی ناست دي، دوی ولې ډارېږي نه، نو په دغه ټیکنالوژۍ باندې هم غږیږو، خبرې کوو. او بل دا چې په افغانستان کې 45 کاله کېږي چې جنگ روان ده، نو تر اوسه پورې د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د پیشرفت هېڅ کوم خبره نشته. نو دې باندې هم غږیږو چې تاسې څه ډول تر څو وکولی شئ چې د یو راحته ژوند لپاره تاسې داسې یو هیواد انتخاب کړئ چې هلته تاسې خپل ژوند تاسې جوړ کړئ، خصوصا ځوان نسل چې کوم یو ده په دننه په افغانستان کې. لومړی راځم دې ته چې په خارجي هیوادونو کې د ژوند کولو لپاره کم هیواد تاسې باید انتخاب کړئ. هر څوک چې خپل وطن یا خپل هیواد پریږدي، هغه د دې په لټه کې چې تر څو وکولی شي یو راحته ژوند ولري، نه دا چې همیش هغه پیسو ته اولویت پیسو ته ورکړي، نو هغه ذهني سکون ونه لري. دا څومره هیوادوال چې دي په مختلفو هیوادونو کې اوسیږي، تاسې ورنه پوښتنه وکړئ بغیر د کاناډا څخه په نورو هیوادونو کې یو هم ذهني سکون یو هم نه لري. یوازې پیسه مهمه نه ده په ژوند کې. ګورئ په کاناډا کې هم پیسې شته، داسې نه چې دلته به پیسې نه وي. دلته د ژوند سهولتونه ډېر ښه برابر دي، هر څه د افغانستان تنده دی پرې ماتېږي. دلته هر ډول ځنګلونه او ډېر ښه طبیعي منظرې، هر څه دلته ډېر ښه د یو فامیلي ژوند دپاره ډېر ښه هر څه ځایونه ډېر ښه مهیا دي. لکه افغانستان غوندې دغسې ځایونه ډېر زیات لري. نو که امریکا شوه، اروپایي نور هیوادونه دي، همیش چې زه وایم چې هلته مزه وي، هلته څه نشته دی، نو تاسې وګورئ چې همیش هلته ډېر مشکلات دي، خلک مختلف ډول ذهني سکون نه لري، مختلف ډول مشکلاتو سره مواجه دي. بل دا چې په دغه میاشت کې خیر دې ته وروسته راځم چې دا د هالووین پارټیز، اوس دا چې دا مهال زه چیرته یم، تاسې دغه ټیکنالوژي تاسې وګورئ چې کوم حد ته رسېدلی ده. اوس چې موږ دلته په کاناډا کې په ډاون ټاون کې دا په کاناډا پلیس کې فلای اوور دې ته وایي، فلای اوور، چې دلته زه خپله راغلم، دا ځای ما وکتلو، نو دلته دننه لاړو، یعنې دننه داسې حس کوي چې دلته ته ناست یې چې یعنې په ټول دنیا باندې دلته ګرځې، په ټول دنیا باندې ته چکر وهي. نو دا مهال تاسې ګورئ دا کاناډا پلیس ده، دلته دا فلای اوور هم دلته چپ لاس ته پاس په دریم منزل کې هم دلته و، چې ډېر خلک په دې وخت کې دلته راځي خپل چکر وهي، ځکه چې د هالووین ورځې دي. نو دا خو مسلمانانو دپاره ښه نه ده چې دا ولمانځي، خو خبر دا چې دا یو سپیشل ورځ لري، دوی همدغه ورځو کې خلک ځي لمانځي، خو موږ خو همدغسې باندې وتلي وو. نو بیا بعضې پارټیانو د هغې سره موږ مواجه شولو، او دغه کشتیګانې دغه چې تاسې ګورئ دا همدلته په کاناډا پلیس کې دلته څنګه تاسې ګورئ چې غټ دلته سمندر ده، چې مختلفو هیوادونو څخه کشتۍ راځي، او د دې بعضې سیمپلې دوی دلته جوړ کړي دي، خپله دلته ایښي دي چې څوک دلته راځي، د دې تاریخ او د ځایونه د خلک دلته لولي، دا دلته ګوري. او بل دا چې په افغانستان کې تاسې ګورئ چې 45 کاله کېږي جنگ روان ده، او د هغې ټوله قربانۍ په دغه کې څوک راځي، همدا ځوان نسل، ځکه چې ځوانان هلته ډېر امیدونو سره د هغې سره مکتب ولولي، مکتب نه وروسته پوهنتون ته راشي، پوهنتون ولولي، بیا هغې نه وروسته چې کله فارغېږي بېچارهګان یا دوکاندارۍ ته مخه کړي، دوکانداري شروع کړي، او یا بیخي چېرته همداسې فزیکي کارونه مزدورکاري چېرته شروع کړي. نو حال دا چې یو څوک چې 12 کاله مکتب ولولي، 4 کاله پوهنتون ولولي، هغه باید ډېر مخې ته ډېر یو دغه لري، پلانونه باید ولري او لري هم. نو هغه د خپل فیوچر دپاره هر څه په لار اچوي، خو هغه ټول هر څه خاورې سره خاورې شي. نو زه چې همیش دلته مختلفې بعضې څه برنامې زما مخې ته راشي، نو تاسو ته زه وړاندې کوم تر څو یو ښه آینده درلودلو لپاره تاسې هم خپل ژوند جوړ کړئ او تاسې داسې یو هیواد ته لاړ شئ. خو زما په اند باندې همیش کاناډا یو بهترین اپشن ده د ژوند لپاره، خو دلته باید دلته که راشئ